ولس باندې د هر شي کېږي او زه دې په مقابل کې چپ کېنم ودرېږه چې دلته زه طالب سره مخالفت لرم، سل ځل یې نور هم لرم، خو په دغسې حالت کې زه د پنجاب په مقابل کې چپ نسم کېناستېدلی، یوه خبره. او دویمه خبره چې دا ډول تاسو اخلئ د خپل په مخالفت کې هر څوک چې د افغانستان په ملاتړ ودرېږي تاسو هغه نه طالب جوړوئ. یعنې زه طالب سوم، دا ټول تا پر اگزیسه په څه دنده درلودله؟ ته به یو عادي افسر وې. جنرال صاحب خوشحال سادات د تا په څېر په زرګونه سرتېري د هغه تر لاس لاندې وو، هغه د افغانستان په دغسې حالت کې د دفاع کې ودرېږي، ته د هغه نه ډېر هوښیار یې، ته له هغه نه بیا خوشحال سادات صاحب پاکستان کې ته لرې څومره جنجالونه دې په خپل په سر واغستل، خو مبارزه خو همدا مبارزه ده که نه؟ همدې ته مبارزه وایي چې په تا به دغه سټرګل راځي، په تا به دغه ورځ راځي. که دغه ورځ در باندې رانشي هغه مبارزه نه ده. بله خبره موږ دا ده چې موږ ځوانان دلته راغلي وو، د وطن په اساس خبرې کوو، وطن خپل ګټو، د وطن حق غواړو، د ولس حق غواړو. نو دا صرف په دې نه ده چې موږ دلته راشو خبرې وکړو، دې لپاره موږ باید هلې ځلې رسمي مخکې ویسو. دغه ټول ځوانان چې څومره دي، که قرار صاحب دی، که ثاقب صاحب دی، ځواک صاحب دی، دا ټول باید رسمي مخکې لاړ شي، دلته کانګرس کې خبرې وکړي چې هر هېواد کې اوسېږي، د وکیل د پارلمان سره خبرې وکړي چې هر هېواد کې اوسېږي، دغه کم سفارتونه چې دي دیو سره باید خبرې وکړي، خپل د وطن مشکلات ټول یو لیست کړي او هغه رسمي کمپلینټ سبمیټ کړي. دا خو داسې نه کېږي چې موږ صرف دلته راشو خبرې وکړو چې طالب ښه دی یا بد دی یا جمهوریت ښه و یا بد و. موږ باید عملي میدان کې دلته رسمي لږ مخکې لاړ شو، نړیواله سطح باندې باید موږ هیومن رایټ سره خبرې وکړو، UN سره خبرې وکړو، څومره ارګنایزیشن چې دي د وطن زمونږ د وطن په ګټه چې څومره ارګنایزیشن چې وي د نړۍ په سطح باید موږ دغه خپله مبارزه رسمي مخکې ویسو. دغه زما یو نظر و. ډېره مننه. مننه قریشي صاحب. ځواک صاحب تاسو څه وایئ که بل چا ته بیا هغه ورکړو؟ قریشي صاحب ته یوه خبره غواړم وکړم. ته چې دا کوم لیست دی اخیستی او دا لیست چې چا ته ته وړې د هغه لیست وختي خبر دی او تا ته چې دا وطن کې کوم حالت دی دا د دې ټولو مسؤل دی همغه دی. دا د دغه ټیک ټاک پورته ده. زه نور درنه اجازه اخلم او ښه وخت نور صاحب او ټولو ملګرو ته زه بیا انشاءالله بیا بله خیر سره لیب راځو بیا به خبرې کوو. ډېره زیاته مننه. مننه ځواک صاحب. راتګ نه مو لږ تاسو هم ګزاره کوئ، دغه خلک ستاسو خپل خلک دي، دا ولس تاسو خپل ده، په تاسو مین ده ستاسو د مبارزې، نو ولس ګیله به منئ که سربازان نورخان اصل خبره دا ده سړي لغمانی چل کړی دی، اپوزیشن یې دواړه واخیستل، د رئیس خبره هم نه ده ته راګرځي. ځواک صاحب یوازې یوه وروستۍ خبره درته کوم، مه ماتېږه، مه مایوسه کېږه، بیرته راوګرځه. ثاقب صاحب یوه دقیقه هیله کوم، ډېر وبخئ. ګوره یو خو دا ده چې دا اوس کوم ملګري په هغه سیاست کې نه همدغه سیاست چې اوس بیرته راګرځي. یعنې مطلب دا چې زه پرون طالب وم او زه نن بیرته راګرځېدلی یم جمهوریت سره. نه مبارزې ته بیرته د پخوا په څېر مبارزې ته راوګرځه، وخت ورکړه، ټایم ورکړه لکه پخوا چې دې ورکړی و. ګورې داسې یوه خبره موږ ته نه ورکوو چې طالب سوی. نه 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 او دا خو اوس داسې ده چې د افغانستان موضوع وه، که چېرې طالب کېدل دا طالب کېدلي ډاکټر صاحب غنیم غټ طالب ده، نجیب ننګیال هم طالب ده، خوشحال سادات هم طالب ده، هغه ټول طالبان دي چې د افغانستان 20 کاله جمهوریت کې دوی هلته دندې درلودلې او ستا ریاستونه یې مخ ته بول. د وطن په موضوع کې که څوک د پنجاب په وړاندې نه ودرېږي او بیا ماته څوک طالب وایي، زه سر بیا دغسې موضوع کې زه طالب یم. سړی زما دا د وطن خبره ده، زما د جغرافیې خبره ده. هلته یې 50 نفر درته په کابل کې وژلي او زه دلته بیا دا کیسه کوم چې ولا زه به پرې چپ کېنم، ځکه څه نه وایم چې زه له طالب سره ستونزه لرم. دا کار زه نسم کولی. زه د دې ولس بچی یم، زه نه سیاستمدار یم او نه زه سیاست ته راغلی یم. دا ولس دغه خاوره پر ما باندې حق لري. که څوک زما پر خاورې باندې یرغل کوي زه به راپاڅېږم، دا به په میډیا کې وایم چې پر ما باندې یرغل شوی، په ما بمبار شوی، د ما د وژلو او د ختمولو کوشش کېږي. زه دا شی نسم کولی، زه چپ کېږم. ځواک صاحب په درنښت باندې ټول ته دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. وبخښئ که ما د چا خبرو تسلسل مې خراب کړی، زه به یو کشر ځوان یم. ځواک صاحب تاسې وایاست چې د افغانستان پر جغرافیې باندې یا د افغانستان پر حالت باندې د پاکستان د خوا څخه تجاوز کیږي. ځواک صاحب لومړۍ ورځ ده چې د افغانستان پر جغرافیې باندې د افغانستان پر حالت باندې تجاوز کیږي د پاکستان له خوا څخه، که یا نور داسې نیابتي جګړه ماران وه
چې د افغانستان په کوڅو کې، د افغانستان په لارو ګودرو کې، د افغانستان په ولایاتو کې موټر بمونه انفجارول، موټر بمونه یې براس کوله، زما او ستا ولسونه یې وژله. د هغه حریم کراس کول چې د هوا د خوا څخه یو ځواک راځي، یو قوت راځي او په کابل کې برید کوي، او یا د زمیني له خوا څخه په موټر کې بم راوړي او د پاکستان د اسټبلیشمنټ له لارې څخه، د پاکستان د ISIL لارې څخه د ملا تر نامه لاندې راځي افغانستان کې انسانان وژني. د دې دواړو د تجاوزونو فرق شته دی که نشته دی؟ فرق یې دا ده چې کله په شل کلن جمهوریت کې کېده ستا د خپل ورور په جامه کې بیا در باندې دا کار کوه، او اوس یې در باندې خپله پنجابي تیارې پورته کړي، دا کار یې درته وکړ. هغه زما ورور چې زما په جامه کې راتللو، هغه د پاکستان د ادارو څخه مستقیم راتللو که نه په خپله خوښه راتللو؟ نه مستقیما هغه وخت کې مې غږ پورته کړی. فرق نو بیا تاسو څنګه فرق کوئ؟ ځواک صاحب هیله کوم تاسو بیا څنګه فرق کوئ چې هغه هم د پاکستان د اسټبلیشمنټ نه راځي، د پاکستان د GHQ د دفتر نه راځي، او دا هم د پاکستان د شمس یا جیکب آباد د میدان نه راپورته کیږي، په کابل باندې برید کوي. څنګه تاسو یا فرق کوئ؟ یو ځای کې وایاستئ چې دواړه د پاکستان له خوا څخه راځي، او بل ځای کې وایاستئ چې فرق یې دا دی چې ستا ورور یې کولو. که زما ورور بم راوړلو خو هم د GHQ څخه یې راوړلو. خو دغه خبره درته کوم ګنې چې شل کاله جمهوریت کې مو دغه جمهوریت دفاع وکړله او د افغانستان دفاع مو وکړله، او نن یم درته کوم. نو زه څه وکړم؟ نو ته یعنې تا تر اوسه پورې ځواک صاحب وبخښئ ځواک صاحب هیله کومه ته تر اوسه پورې د حریم د نقص کولو او یا د جغرافیې د نقص کولو په تعریف باندې نه پوهېږي؟ ستا سر پرې نه خلاصېږي؟ وبخښئ تاسې دا بحث بیرته هغه طرف ته وړئ چې کم موږ نه غواړو چې کم درس پیدا شي. تاسې ګوره مستقیمه ټیکونه کوئ، ته په دې نه پوهېږې، ته په هغې نه پوهېږې. باسط صاحب دا ګنګستوب نه دی پکار، دا چکچکیتوب نه دی پکار. ګورئ باسط صاحب هیله کوم، باسط صاحب هیله کوم، باسط صاحب دا غلط کار. طالب چې دی، طالب خپل طبیعت ته راستنېږي که نه، مار چې وایي هر څومره کوږ لاړ شي، کله چې به خپل غار ته راشي سیده ځي. دا به بیرته که یوه اونۍ وغوښته، که یو میاشت وغوښته، که 2 میاشتې وغوښتې، ولابله به تاسې د متکیانو ثبوتونه بیا وګورئ چې دوی په پنجاب کې ګرځي، یا به هلته ګامېښې بیه کوي، یا به یو بل کار کوي، یا به بیا د انټرنیټ ډرامه بیا راځي، یا به بیا د مکتبونو، یا به بیا یو بېناموسي کوي. طالب نه بدلیږي. خو که اوس ځواک صاحب یا یو بل څوک موږ په پیغورونو دې ځای ته دروو چې سبا ته هغه حالت راغلی یم او طالب او دی بیا هلته ورسره ټینګي، دا ښه خبره نه ده. راځئ د هغه ته انتظار وکړو وخته، او طالب به بیرته دا ټوله خبره په خپله مخ ته درته کیږي. نو په هغه وخت کې بیا بیرته د ځواک صاحب لپاره بل هر ملګری چې وي، بیا به تاسو ضرورت ورته لرئ، ځکه تاسو به وایسته غږ ته به ضرورت لرئ، او دی به وي تیار. خو که نن یې ډېر په ورسره نښلو، ورسره سپیناوی او توراوی کوو، بیا دغه ویره موجوده ده. وروره موږ په تیر کې دا کار کړی دی، دغه رقم حالتونه له موږ پیښ سوي دي، او پښتون خو تاسو ته معلومه ده وایي پښتون په هغه په ضد باندې دوزخ ته ځي او په هغه باندې جنت ته نه ځي، په خوښه باندې جنت ته نه ځي. نو که بیا دا رقم یو کار حالت راشي، بیا به بیرته سره خالص الله یو. زه وایم خیر دی ځینې خبرو ته وخت ورکړئ. دا کومه خبره چې یو ملګری اوس په استدلال ثابتول غواړي، دغه طالب په خپل عمل درته ثابتوي. زه قسم درته خورم په یوه اونۍ کې، یعنې دا ما استدلال ته ولا که ضرورت وي، یوه اونۍ نور صبر ورته وکړئ چې د دوی څه رقم کیسې بیرته دوی له منځه راځي. خو یا به یو استخباراتي راپور راځي، وایي به چې دا ټوله لوبه سټل سوې وه، یا به د پاکستان یو جنرال وروره چېرته افشاګري کوي، یا به د انګریزانو یو جنرال یو افشاګري کوي. دغه استخباراتي چارې چې دي دا افشا کېږي، وروسته افشا کېږي. نو ډېر یو بل مه سره پې هغه کوئ. ځینې مسایل داسې چې په استدلال نه ثابتېږي، هغه بیا وخت په خپله چې د وخت دوړه کېني، وخت ګرز کېني، هغه په خپله اثباتېږي. نو زما هیله دا ده لکه څنګه چې باسط صاحب درته وویل، دا بحث مه پسې هغه کوئ، مه یې تور سپین ته یې مه غورځوئ، بیا کیسه پکې خرابېږي. البته دا خوند درکوي چې ما ځواک داسې راونیو او داسې مې ویلې، دا ډېره وړه خبره وایي. موږ ډېر لوی هیلې لرو. نه باسط صاحب وبخئ، باسط صاحب په ډېر احترام باندې زه ستاسو ټولو مشرانو ملګرو ته احترام لرم. دا معنا د دې نه ورکوي چې موږ ځواک صاحب دلته پړ کوو یا یې د دې غاړ نه کلک رانیسو.
زواک صاحب زموږ ملګری وو، تر یو وخته پورې ملګری وو، دوست مو وو، واتس اپ کې مو هم ورسره اړیکې درلودلې او زه په دې باندې پوهېدم چې زما د هیواد او د نوي کهول د راویښولو لپاره ښه مبارزه کوي. یو ښه ادرس و. میسج کولی شي ورته چې ځواک هیله کومه باسط صاحب دغه څو ورځې موږ ما تر اوسه پورې په دې اړه باندې والله بالله که مې چېرته نظر هم ورکړی وي، چېرته مې بحث هم کړی، دغه 2-3 ورځې وګورئ تاسو د ISI او د GDI لخوا څخه دغه 2 بحثونه په څومره چټکۍ سره پر مخ باندې بیول کېږي. په افغانستان کې خو رسنۍ سانسور دي، په منظمه توګه هیڅوک بحث نشي پرې کولی. اوس په ټیک ټاک کې د دې دواړو ځوانانو عکسونه لګول دي، یو د ځواک صاحب عکس لګېدلی، یو دغه بل هلک عکس لګېدلی دی. ټوله ورځ پر همدې باندې 2000 1.5 بحث کسان بحث کوي. ولې زموږ څخه ملا هیبت الله پاتې دی، ولې زموږ څخه ملا فاضل پاتې دی، ولې زموږ څخه سراج الدین حقانی پاتې دی، ولې زموږ څخه په افغان حقانی پاتې دی، ولې زموږ څخه په حقانی پاتې دی، ولې زموږ څخه په افغان اسیب څه وکړله او حمزه څه وکړله. حمزه زه ډېره پخوا پېژنم، په 2013 کې دا شخصیتونه چې دلته د خپرونې ته راتلله بحثونه یې کول، زموږ سره ویډیوګانې سره چې هغوی څوک دي، د یو چا چې پلار په فوز کې وي، د یو چا چې ورور په فوز کې وي، د یو چا چې کاکا په فوز کې وي، د یو چا د ماما د پاکستان په ISI کې وي، په MI کې وي، هغه به څنګه ماته د افغانستان دعوه پر مخ باندې وي. هغه یو بیل بحث دی او هغې باندې ځواک صاحب ورسره خپله بحث کړی دی. هغې یو چالاکي وکړله چې ځان یو طرف ته ودرو، هغه بل طرف بای ډیفالت ځواک صاحب ته پاتې شو، دلته خلک کنفیوز شول او هغه نه ولې باسط صاحب ولې کنفیوز ته خلک پرېږدو؟ موږ خو هوښیار خلک ولې خلک کنفیوز ته پرېږدو؟ هغه دا کار وکړه او دا نن دلته مشران ناست ول او ډېر لاجیکل اکسپټ شو چې اوکې یوه خبره ده، زه یو نظر لرم، ځواک صاحب بل لري، قرار صاحب بل لري. اوکې باسط صاحب یعنی ځواک صاحب به بیرته به پخواني پړاو ته راوګرځېږي، باور به بیا پرې زیات شي. ګورئ دغلته تاسې بیا خپل هغه ماسټر صاحب مه کوئ باسط صاحب زه 18 کاله 18 کاله په دې استخباراتي کړیو کې موږ پاتې شوي یو. یعنې معنا دا ده چې عام چې څنګه غولول کېږي ظاهر هم باید وغولول شي، نور ځوانان هم دلته وغولول شي. ځواک صاحب پرون د طالبانو حمایت وکړلو د جغرافیې په خاطر باندې پر جغرافیه باندې پر حریم باندې تجاوز د پاکستان لخوا څخه شوی او د طالبانو ملاتړ وکړلو، نن بیرته هغې پړاو ته داخليږي بیا یې ملاتړ وکړي. دا خو د ګنګستوب دی، قربان شم، دا خو چکچکیتوب دی. قربان چې ما د خپل ملت په دردېدلی یم او ملت سره خوا کې ولاړ یم، که هغه هر څوک وي که سبا بې نظامه کېږي هم دا خاوره زه به ملت سره کومک کوم. صحیح ده او دا یو عادي خبره ده. تاسې ولې دې نه داسې کمپلیکیشن جوړوئ، یو رنګ ورکوئ چې خپل داسې یو هدف ترلاسه کړئ چې نن خپله وایي چې یو څه وخت ملګری وي بیا نه یې ورسره چې هغه طرف ټارګېټ کړي. زه هم دې ته لازمه نه ده یو خپل ټارګېټ تعقیب کړو، تم مبارزه وکړه، دیم پرېږده خپل قانوني دغه پې وکړئ، څه نومېږي اعتراض پې وکړئ او راوړئ دلیل راوړئ. خو دا مسله اوس حل شوه، ټول اعتراضونه هم وشول، خلکو ورپسې لایفونه هم وکړل، دا د قرار صاحب دا مسله ډېر په ښه شکل راټوله شوه او ځواک صاحب ډېر ښه اکسپټنس هم وکړه، ثاقب صاحب هم وکړه، قرار صاحب هم وکړه، ټولو ځوانانو دا وکړه. اوس بېرته دوباره جګول چې دا بیا راتاو شو، مطلب دا دی چې دا چیټه تللی دا هېڅ چیټه نه و تللی، د خبرو نه غلط دغه شوې وه، معنا اخیستل شوې وه. او یا باسط صاحب یعنې معنا دا ده چې موږ خبرې ونه کړو غلي شو. نه صحیح خبرې وکړئ، نه څه رقم صحیح. یو سړی چې راځي د طالبانو پښتون کې د پاکستان یو دقیقه یو سړی چې راځي د طالبان پښتون کې ځواک صاحب هیله کوم په ډېر احترام باندې ځواک صاحب ما پرېږدئ هیله کوم په ډېر درنښت باندې ځواک صاحب هیله کوم په ډېر درنښت. یعنی معنا باسط صاحب دا ورکول کېږي چې یو څوک دې راولاړ سي د افغانستان د سیاسي جغرافیې په تړاو باندې د پاکستان په مقابل باندې د طالبانو تر څنګ ودرېږي او له بله پلوه چې بیا وګورو د پاکستان د حریمونو د کراسولو د پاکستان لخوا څخه هغه په زمیني ډول باندې د افغانستان حریم د طالبانو لخوا کراس شوی دی او هغه څو واره چیلنج کړی دی، ولسونه یې دلته ټکولي دي. یعنې معنا دا ده چې ځواک صاحب یو څو خبرې وکړلې، سره ټکی جوړ شلو، نن بیرته خپل پړاو ته پخواني پړاو ته راداخلېږي او بیا به موږ د ځواک صاحب ملګرتیا کوو، یعنې بیا موږ غلط شو. خبرو شروع کې څو وارې ویل چې زه کشر یم که نه او مشر قرار صاحب مشر دی، ثاقب صاحب دی او دا موضوع مطرح کړل او حل. زه باسط صاحب مطمئن یم چې زما 40 کاله عمر دی او کېدای شي زما یا رزول یاستئ یا کشران یاستئ. په قرار بالکل زه په قرار صاحب زما استاد دی، زه بالکل باور پرې لرم، زه 100% کې باور پرې لرم. قرار صاحب پر یو دریځ ولاړ دی، په یو فکر ولاړ دی، په یو مفکوره ولاړ دی او تل حقیقتونه دې رسنیو ته وړاندې کړي دي. زما په اړه غږېږي او زه د خپله خبره وکړم.
دا کیسه اوس خلاصه شوه. دلته چې دا څومره د جمهوریت ملاتړ کوونکي دي تاسو ته وایي، یعنی که په دغه ډول باندې تاسو دلته راځئ د طالب په مخالفت که سبا ورځ په افغانستان باندې اټوم بم هم څوک استعمال کړي، تاسو والله په بل دغه دا تاسو اوس دغه ټول ذهنیت سو. زه په دغه یو شي باندې مې سر خلاص دی، که سبا پنجاب په افغانستان باندې بمبار هم استعمال که والله چې تاسو د طالب په مخالفت کې ټول ودرېږي چې ډېر ښه کار یې کړی. خو زه درته آصف صاحب سوال پیدا کېږي چې د پاکستان په افغانستان باندې چا پښتون کې دا بریدونه کوي؟ اوکې د تا پښتون کې خو بیخي دا ډېره مهمه ده. ستا پښتون کې موږ ته ګلان راته په غاړې اچولي ول. بالکل زما پښتون باندې په بارډر باندې یا په فرضي کرښه باندې بریدونه کوله، جواب ورکړل شوی دی. توپچي بریدونه شوي دي، توپچي بریدونه پرې شوي دي، قربان شمه. ښه شو، دا ډېره ښه خبره ده. دلته باید سره د قرار صاحب زه ډېره بخښنه غواړم، دا لارې باید سره دغسې جلا کړو. که دا رقم ته چې د ولس باندې د ظلم کېږي، په ولس باندې د هر شی کېږي او زه دې په مقابل کې چپ کېنم ودرېږه چې دلته زه طالب سره مخالفت لرم، سل ځل یې نور هم لرم، خو په دغسې حالت کې زه د پنجاب په مقابل کې چپ نسم کېناستېدلی، یوه خبره. او دویمه خبره چې دا ډول تاسو اخلئ د خپل په مخالفت کې هر څوک چې د افغانستان په ملاتړ ودرېږي تاسو هغه نه طالب جوړوئ. یعنی زه طالب سوم، دا ټول تا پر اگزیسه په څه دنده درلودله؟ ته به یو عادي افسر وې. جنرال صاحب خوشحال سادات د تا په څېر په زرګونه سرتېري د هغه تر لاس لاندې و، هغه د افغانستان په دغسې حالت کې د دفاع کې ودرېږي، ته د هغه نه ډېر هوښیار یې. ته له هغه نه بیا خوشحال سادات صاحب به دا پوښتنه وکړو، ځواک صاحب د خوشحال سادات صاحب به دا پوښتنه وکړو چې تا دا 20 کاله مبارزه وکړل، دا سرتېري د طالبانو ووژله، هغه پر حقه وه که پر ناحقۍ باندې وه؟ په دې باندې باید خوشحال سادات صاحب دلته جواب ورکړي او زما د ټپونو پوښتنه باید ترېنه وشي. زما د ټپونو پوښتنه نه وشي، د افغانستان کې د وسلوال د ځواکونو پوښتنه ترېنه وشي چې تا طالب ته هغې وخت کې لابي کوله، ولې دا 20,000 40,000 افغانان پې شهیدان کوله؟ آفرین. دغسې چې څنګه خوشحال صاحب سادات په خپل دریځ باندې ولاړ دی، خو په دغسې حالت کې چې هغه وخت کې چې 20 کاله دی په وطن کې و، خپل دریځ نه دی ولاړ، دریځ یې بدل کړی دی. په پخوانیو نظامیانو هغه سرښندنې تر سوال لاندې راوستي دي. ځواک صاحب ته په دې پوهېږي که نه پوهېږي؟ زه دغه یوه خبره کوم، کله چې 20 کاله جنرال صاحب خوشحال سادات په افغانستان کې طالبان وژل، د طالبانو په مقابل کې جګړه کوله، اما په دغسې حالت کې چې نن دی پوهېږي چې زه د طالب سره په پوره مخالفت کې ولاړ هم یم، ما په وطن باندې پنجاب یرغل کوي، زه مجبور مکلف یم د خپل د وطن په دفاع کې ودرېږم، ځان نه باید زه پنجابی جوړ نه کړم، زه ولې د خپل 40 تنه افغانانو په شهادت باندې زه لوبه وایم. زما هلته آصف صاحب زه یو پوښتنه کوم، یو لکه مارنګ تاسو نه غوښتنه کوم. آصف صاحب زه یو پوښتنه درنه کوم. آصف صاحب ته د یو پنجابي راچپه کولو په خاطر باندې د بل پنجابي لمنه نیسي؟ کوم پنجابي؟ پښتنه ده، ته د یو پنجابي د لمنځه وړلو لپاره د بل پنجابي لمنه نیسي؟ ولې دا ځواک صاحبه د سمه خبره جوړوه، ولې بیرته حزب ته دروئ او غلطې خبرې پرې کوئ؟ قرار صاحب که تاسو وغږېږئ او د مجلس کنټرول واخلئ، فکر کوم ظهیر صاحب دې باندې موږ په ساعتونو بحث هم کولی سو چې طالب ولې باید حمایه نه کړو او په دې کې ځواک، خو ما خدای شاید دی ورسره وغږېدم او اوږدې خبرې مو ورسره وکړې او د ټولو خبره همدا ولسي که داسې یې چې په دې ورځو کې ځینې لوریو تر فشار لاندې راوستی یو څو ورځې بریک واخله، هغه یو څو ورځې یو 4-5 ورځې بریک وام خیست، خو بیرته اوس راغلی دی. کله کله سړی داسې کېږي په د عکس العملي حالت کې سړی ضد ته دروي. موږ ټول پښتانه یو، افغانان یو، ضد لرو، باید خپل مخالف ته کله کله سړی دغه ورکړي، یعنی یو بریک ورکړي په دغه خاطر چې هغه ډېر دغه ته ولاړ نه شي، ډېر احساساتي حالت ته ولاړ نه شي. زما خپله هیله دا ده چې په ځواک صاحب په نورو موضوعاتو راوغږوئ، په د راتلونکي په موضوعاتو باندې وغږوئ او داسې اوس موږ بیرته په جمهوریت باندې له ده سره اخته کېږو. دا خپل صف تقسیمول دي، خپل روایت تقسیمول دي او له یو غلط سړي د هغه خبرې اورېدل دي. په دې باندې خو طالبان دلته لاندې راته ناست دي، موږ یې ګورو دلته ارمونې له سره چې ځواک صاحب ته زړونه ورکوي او دا کوي هغه کوي، او حال دا چې موږ پوهېږو چې همدغه ځواک صاحب کابل ته ورسي ولا بله یعنی په همدغه ټون باندې غږېدا ته هم ولاکه پرېږدي، ولاکه یو لایف ته هم پرېږدي. هغه د ځلان صاحب ورسره ناست دی، دوی د اجازه ورکړي او ورځ میډیا ته لاره ورکړي مصاحبو ته، یا د حتی مطمئن ته یې نه ورکوي. والله دغه مطمئن یو چا ته ژړلي وو، تر دې حده پورې خلک خراب کړي دي چې هغه 50-60 کسانو لیست یې ورکړی دا میډیا ته تلای چې هغه ټول لیونیان دي، لکه هغه هوتک څه نومېږي د هغه والا چین ته یې سوړه ورکړه، امریکا ته یې سوړه ورکړه،
دغه خلکو ته لیست ورکړی امان الله هوتک صاحب او د دې امان الله هوتک صاحب دته ورته څو لیونیانو نمونه ورکړي چې دا رسنیو ته تللی نور نه یې ځلاند اجازه لري نه بل اجازه لري نه یون اجازه لري یو هم اجازه نه لري نو خبره دا ده و هغه خپل اوبه خړوي خپل مایان در کې نیسي او که موږ دلته په خپلو کې سره اخته سو دا تاوان راته کوي او خپل سړی له لاسه ورکول نه دي پکار زه په دې باور لرم چې یو کرښه راکاږئ هغه خو خلک او دا خلک سره معلوم کوي او خپل سړی تر کرښې هغه خواته ټیلوال زما خپله تجربه ده دا صحیح کار نه ده او له ځواک صاحب نه هم هیله ده چې لږ ګزاره وکړي لږ بس راځئ چې په همدې ځای باندې بېرته هغه کړو بېرته پخواني حالت ته ولاړ سو وروره او په دښمن فوکس وکړو د افغانانو د اساسي حقونو لپاره نه که یوه خبره زه ځواک صاحب ته کوم او ټولو ملګرو ته یې کوم دا د خره زمن چې نه موږ اتلان کړي دي نه موږ هیروګان کړي دي نه یې نړۍ په رسمیت پېژني نه یې موږ په رسمیت پېژنو په دې حالت کې دوی دومره متکبر دي نو داسې موږ لږ دوی ته رسمیت هم ورکړو لږ یې داسې لږ لږ یې پشام وټو په وپسي او ورته ووایو چې بس زه وایم ډېر به خراب سي ځکه یو متکبر سړي ته څومره سر ټیټوي هغومره هغه نور متکبر کېږي یو غاصب و جابر ته چې هر څومره ته پړی ور پرېږدې هغومره هغه پسې غاصب و جبار کېږي ځکه قرآن کریم هم وایي چې لا ترکنو الی الذین ظلموا میلان مه ورته ښیاستئ ظالمانو ته میلان مه ښیاستئ دا شی دا رویه ځینې خلک وایي چې موږ به تشویق کړو موږ به یې لږ په شا وټه په وکړه ښه شول خو زه خپله په دې باور نه لرم چې طالب دې په تشویق کېدلو ښه سي که تشویق کېدل او هغه ځکه تشویق کېدلو باندې نه ښه کېږي چې هغه خپل مامور د یو امر یو مشن ته رالېږل سوی ده طالب په دې پوهېږي چې که دی طالب نه وای دی په افغانستان کې نه سوی واکمنېدی دی چې په دغه نن دوره کې نن په افغانستان کې واکمن دی د خرطوب له امله واکمن دی که دی انسان سو بیا دی هم په دې پوهېږي چې بیا ما هم څوک دلته په افغانستان کې نه پرېږدي نو هغه تر موږ په دې مسایلو کې ډېر هوښیار دی زه وایم چې په تشویقول به کار ورنه کړي د دې په ځای به خپل ملګري یا له لاسه ورکړي یا به هم خفه کړي نو خپلو ملګرو باندې فوکس پکار دی ډېر زیاته مننه سلامات اوسئ مننه نورخان اشنا تاسو نه ټولو ملګرو بیا بالاخره انشاءالله ګپ شپ لګو زه ځم ځان ته لږ بریکفاسټ تیاروم ښه وخت یو شی ما ته صرف یو منټ وخت راکړئ زه هغه ټول طالبان چې دلته ناست دي که نه تاسو ټول ته زه وایم ځواک ستاسو نه دی ځواک زموږ دی بې ځایه چکچکونه او داسې ګلونه ورته مل ځواک صاحب په ډېره بښنه سره یو دقیقه وخت لري ما میناجي 12 بجې څکلې وه دا د 9 بجې شو کلب ته تلم خو کېناستم یو فریاد مې راوړی د هلکانو زموږ خپل یو ټیم دی د 12 نفرو کرکټ کو ټولو فالوورز یعنې ټول تا سره مینه محبت دغه جنګ نه بعد چې کوم بیان تا ورکړو کوم ویډیوګانې تا ورکړلې دا ټول د نه خفه شول او ما ته ویلې ټلیفونو کې زیات زیات تاسو لایف کې راځي انشاءالله چې دغه موږ ګیله ورته ورسوه چې هغوی ډېر ناراضي تا نه په دې لحاظ چې دا کوم اوس دغه لایفونو کې طالبانو بعضې طرفداري کېږي او بعضې بحثونه کېږي ټول ناراحته دي دنه په اول شخصا زه ځواک صاحب په ده باندې چې یو قاتل هېڅکله دوست نه کېږي دا په قتل او په وحشت راغلی ما په صلح نه ده راغلی زما وطن ته چې مستقیم راغلی و د صلح د لار نه زما ګورنمنټ نیولې زما دولت نیولې زه هم صحیح ده ده خو زما هغسې ځوانان وژلي چې قسم په خدای په 1000 کالو کې ما نه یاد نه وځي که د پاکستان ایسه وګوري که یو نفر اواز جیب کړي که نه ډایرکټ اختار ورکړي فامیل ورته رسي دا هم دغسې کې دغه ته ځکه اوس خبرې کوم که په زور ونه رسي زما فامیل په افغانستان کې دی هلته ځي هغه ته فشار ورکوي نو جمهوریت او اسمان فرق کې دی ځواک صاحب خفه هم نه شي پوهېږم ته به لږ سره ستا طرفداران هغه شوي ځواک صاحب خو موږ دغه هیله ده چې ګوره ستا لایفونه موږ خبرې زده کړې باور وکړه ستا لایفونه موږ مفکورې چینج شول ستا لایفونه ډېر ځوانانو ته انرژي ورکړله چې دلته راشي مبارزه وکړي خپل اواز وکړي ډېر ځوانان چوپ وو د خبرو کول یې زده نه وو خو چې ستا لایفونو ته کېناستل ستا لایفونه وڅارل او خبرې یې زده کړل اوس ډاډه په هر لایف کې لکه زه چې یو کال مخکې زه هېڅ لایف ته نه راتلم خبرې ما نشو کولی خو دغه ستا د لایف نه قرار صاحب لایف نه دغه زموږ صاحب لایف نه ما خبرې زده کړه زه اوس راغلم لایفونو کې اشتراک کوم خپل اواز جګوم نو دغه شکایت زموږ د ټیم هلکانو او خدای وکړي چې خبر شي امیر خان ګورې ما ورته مخکې مې ویلې چې د افغانستان په دغو 4 کالو کې چې دا کوم حالتونه تیر شول د طالبانو په حاکمیت کې
په دې 4 کالو کې زه عملي میدان ته تللی یم، لاریونونه مې کړي دي او د هر لاریون له وجې به ماته ستونزې راولاړ شوي. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو. له دنه پرته په میډیا کې که چیرې د وخت د انویسټمنټ خبرې والله په بله که یو هم دومره زما په اندازه باندې په میډیا کې وخت تیر کړی. 8-9 ساعته به په موټر کې ناست وم، په یو ګلاس اوبو باندې به ما دلته ولس سره خبرې کولې. دا زما مسؤلیت و او نن هم چې دا کم کار ما وکړ دا د وطن خبره وه. دلته د طالب په ملاتړ باندې ما درته مخکې دا خبره ساده کړه، لکه پر دې خاورې باندې یهودی و او طالب سره د هغه سره د یهودو د افغانستان د پاکستان له خوا نه په افغانستان باندې یرغل شوی وی. زه د یهودو څنګ ته ودرېدلم، طالب خو پرېږده. دلته خبره دا نه ده، دلته د جغرافیې خبره وه، ما د وطن خبره وه. او هغه دایه چې دغه پاکستانیانو دغه پنجابیانو په میډیا باندې مخ ته وړله، دا طبیعي خبره ده، دا سړي په ذهن باندې تاثیر کوي، ځکه زما په وطن باندې یرغل شوی و. او دا کیسو ته یو خو دا چې یو وخت نه طالبانو هلته دا کیسه لومړی کې غوښته پټه کړي، بیا چې خبره میډیا ته راغله مجبوره وو. یو ډول احساس مې کو چې د وطن په وړاندې باید زه خپل غږ اوچت کړم. اوس که چیرته د وطن په وړاندې زه وطن زما په دغسې یو حالت کې زه راپاڅېږم غږېږم او له بل اړخ نه زما خپله جمهوریتي ورور راپاڅېږي چې 4 کاله 20 کاله په یو فکر یو دریځ باندې هغه ماته وایي چې ته خو لاړې طالب سوې. ښه ته ماته په کوم منطق طالب وایي؟ نه زه طالب وم نه طالب یم او نه به زه طالب سم. دا خو دغه د 4 کالو دغه د چغو د فریادونو چې دا ما کړي دو ته سپکاوی ده. دلته چې دا ملګرو سره ما ناسته ولاړه کړی دو ته سپکاوی ده. دا دومره ملګري خو خبره اوس په دې کې نه ده، خبره دې کې چې موږ په حل لارې پسې ګرځو. زه اصلا کې په دې نیت نه یم چې دلته راشم طالب ته لابي وکم، په کومه خوله یې ورته وکم، په کوم نیت یې ورته وکم. زما د سترګو په وړاندې په 2020 کې په کابل کې د کور لاندې مې بم انتحاري سوی، د سترګو په وړاندې مې خپل افغانان لیدلي ټوټې ټوټې پراته ول. زه دا ټول څنګه هیرولی سم؟ زه دا څنګه هیرولی سم چې د باسط په څېر یو ځوان چې زما په وطن کې دته تر ټولو زیات ضرورت دی، مسلکي دی، په کار پوهېږي. دا نن په جرمني کې هلته بیچاره خپل د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. زه څنګه کولی سم زه طالب سم؟ خو دا چې ما څوک پشکوي او دلته زه پوهېږم ځینې شخصي عقدې دي، ځینې خلک غواړي چې ما په زوره دا کیسه کې ور ټېل وهي. مړه چې دومره نه پوهېدلی، دومره متصر نه خلاصېدلی، په میډیا کې به دومره عمر موږ وخت نه وی تېر کړی. 2 لکه فشارونو وروسته هم موږ په خپل دیزي باندې ولاړ وو او ولاړ به یم. خو آخر د ورځ کې زه دلته له یو اپروچ سره راغلی وم او اپروچ مې همدا دی چې په حل لارې پسې وګرځو. دغه عقدې او دغه کینې چې موږ که وساتو دا به نور هم پسې زیاتېږي او آخره نتیجه به هېڅ نه. یوازې هدف مې دا و چې موږ او تاسو په حل لارو پسې وګرځو او حل لاره ما په دې کې ولیدله چې نن ورځ قرار صاحب، باسط صاحب، ثاقب صاحب، قومندان صاحب روغلی ونه تاسو تر ټولو زیات موږ ته تښتېدلي ویل کېږي. دا یوازې طالب ته دا خبره نه کوي، دا خبره په افغانستان کې ځینې ولسونه هم درته کوي. زه غواړم چې دغه مسؤلیت چې زما او ستا تر غاړې ده او یو احساس لرو چې د دې وطن په وړاندې وغږېږو، ولې همدغه ولسونه هم په دې موضوع کې دننه نه کړو؟ ولې دا ولسونه ځان ته مسؤل نه کړو چې سړیه که سبا ورځ هلته د تا په وړاندې داسې تصمیم نیول کېږي چې نه د حق درکول کېږي، هېڅ نتیجه خو ماته معلومه ده. قرار صاحب زه په دې خبر یم چې آخره نتیجه څه ده، خو ولس په دې موضوع کې وردن نه کول بیخي زه لازمه ګڼم چې سبا ورځ ما ته څوک دا ونه وایي چې تښتېدلیا ته په امریکا کې ناست یې، ته په اروپا کې ناست یې. دا کیسې باید موږ ته څوک ونه کړي. موږ به خپله دغه مبارزه جاري ساتو، هر ورځ به یې کوو، کلونه که پکار بیا به یې کوو، خو په آخر د ورځ کې ولس باید په دې قصه کې وردننه کړي. ځواک موږ ګوره اول کې در سره ولاړ وو، فکر در سره ولاړ وو، درته ویلي مو چې مخکې ځه شاته در پسې ولاړ یو. دا ګیله ولې کېږي؟ ګیله په دې ټکي کېږي چې دا ولس پکې ښکیل دی. ولس ته دې نه مه لرې کوو چې زه ولس پکې ښکیلوم. ولس په موتو ته وایي چې په دې 6 کالو کې په دې مسایلو طالب سره لاس و ګریوان دی. ولس اوس ګوره بېوسه دی. که ته 20 کاله نور طالب ته صبر وکړې او 20 کاله طالب په دې خوره پوتې شي، که تا ته یې مکتب دروازه خلاصه کړه، زه به خپل ځان درته پنسي کم، یا یې تا ته انساني حقوق درکړل، یا یې تا ته ارزښتونه درکړل. یعنې حل لاره یې نور زاری نه دي. 4 کاله مونږ هم انتظار ورته وکړو، نور یې د حل لاره زاری قرآن کوي. اسیبه قومندان صاحب تاسې احساسات پاک دي. ځواک صاحب زه یو دقیقه بخښنه غواړم، یوه نقطه غواړم زه اضافه کړم، بیا باسط صاحب تاسو وغږېږئ. تاسو ته راځو بیا به نور ته راشو. دغه خبره چې کله طالب نوی افغانستان ته راغی، په هغه وخت کې خو په لومړۍ ورځ باندې ښوونځي ونه تړل.
پوهنتونونه یې ونه تړل که نه په لومړۍ ورځ کې خو هر څه په خپل ځای ول د خپلې کورنۍ له غړو سره مې دا خبره وکړله چې په لا اله الا الله محمد رسول الله چې طالب په فکر کې د طالب چې دا کم فکري ښوونځی دی دو کې د ښوونځیو شتون نشته دوی درته دا مکتبونه تړي ما ته به دغه خبره د موږ د کورنۍ غړو کوله چې نه دا هغه پخواني طالبان نه دي دوی به مکتب هم خلاصي پوهنتون به هم خلاصي هر څه به خلاص هیڅ کې دوی کار نه لري الان کې هغه وخت کې چې ښوونځي تړلي نه و ما دا خبره وکړه چې دوی به ښوونځي تړي پوهنتون به تړي دوی دغه کیسې د دوی په فکري مکتب کې شتون نه لري خو خبره په څه کې ده چې دلته چې دا کم ناخبره ولس چې دلته پرون دی ولس دغه جګړې نه مخکې او د جګړې نه وروسته څرنګه تقسیمات په دغه میډیا کې دغه ځوانانو او د نورو جمهوریتانو په منځ کې وسو دلته په کار داره چې دا ولسم په دې موضوع کې وردننه کې او قمندان صاحب روغلی ونه دا خبره مه کوه چې د افغانستان ټول ولس د دوی سره په مخالفت کې ولاړه ټول ولس نه د هغه په لرو پرتو سیمو کې چې د تا ولسونه پراته دي د هغو له فکر نه ته چیرته خبرې تا د هغو فکرونه لوستي دي تا د هغوی خبره درته کم طالب یو ګټه هم وکړه په جمهوریت سقوط کې ګوره دا یوه ګټه نور خان او یوه خبره دې زه وکړم آصف ځواک ته په دې څلورو کالو کې کچا مکتب ویلی وي که نه وي ویلی طالب تر ټولو ښه مطالعه کړو په دې باندې اوس پوهېږي ګوره که زمونږ بېسواده دی که سواداره دی هغه په دې پوهېږي چې په مکتب ویلو کې د یو وطن قوت او پرمختګ او انکشاف دی په دې پوهېږي کله چې طالب مخالفت کوي ولس ورسره فاصله پیدا کوي ولس بېوسه دی په اوس وخت کې ولس اوس همدې ته آماده دی چې یو ځای نه یو ټک وشي او زه به بیا تو ته آصفه دا ثابته کړم که تا دا ملا بیا ولیدو په یوه استثنا سره یا یوه بلاک هاک پیدا شو یا یوه سپرټکانو پیدا شو او د طالب په مقابل کې رسمي اجرات وکړل که تا یو طالب په دې افغانستان کې ولیدو بیا مجرم زه یم مجبور یو آصف ځواکه زه دا نه وایم چې زه د جنګ ملاتړی یم مجبور یو وطن پت رانه پاتې دی وطن عزت رانه پاتې وطن بیرغ رانه پاتې ولسونه رانه پاتې ازادي رانه پاتې نن په افغانستان کې یو ځوان دا صلاحیت نه لري چې په طالب باندې دا انتقاد وکړي چې و طالبه دغه چوکۍ کې خو د تا حق نه ده چې ته ناست یې ولې وړ کس په دې کې نشي کېناستلی ولې د دروازې بند کړي یو ځوان پوسټ وکړي چې مکتب خلاص کا سبا ته په جیل نه مجبور یو جنګ ته د مجبوریته کېږي جنګ زه یو خبره کوم وبخښئ د ټول په اجازه مقصد صاحب یو دقیقه صبر وکړئ وبخښئ دغه بحث که بیا دغه ته لاړ نه شي قریشي صاحب ډیټیل څه زه فقط یو څه غواړم اضافه کړم قریشي صاحب تاسو خبره وکړئ مخکې ما خبره وکړله چې ګورې دلته قرار صاحب هم دی ثاقب صاحب هم دی دغه شیدونه به حس کړي متاسفانه ځواک صاحب چې آخري کم باس درلودلو د کوزي پښتونخوا یو ځوان سره هغې دغه مایند سیټ جوړ کړ چې دا پوش که بل طرف ته او دینه بیا هغه خلک چې عوام احساساتي دي او داسې درک چې اوس خو ځواک صاحب دغه شی زمونږ د دې ځوان سره شوی دی او دا باید واضح شي دا مشران دغلته دي دا واضح کړي چې وروره هغه سړي ډېر سمارټلی دا کار وکړه ویلې زه خو داسې یم نو بل طرف پاتې شو هلته ځواک ودرېده او چا چې دا خبره نه شوه حس کولی هغو فکر وکړه چې هله ځواک طرف هغه خواته لاړه ټول ځوانان یو دي دلته ثاقب صاحب هم په دې سره موافق شو قرار صاحب هم دی ډېره مننه او ځواک صاحب هم دا شی ویلي چې بالکل یو واقعي حل پسې ګرځو هغه وخت سره راځي نه کوم دا باس بیا وچیړو او جنجالي کړو دا به دغه شي وبخښئ بالکل باسط نور ورور ته به راسو قریشي صاحب ښه راغلاست مننه خیر اوسې د ټولو په اجازه محترم قرار صاحب ځواک صاحب محترم دغسې ثاقب صاحب محترم ټول ورونه دلته هستئ ټول په اجازه اوله کې خو قرار صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړلې ټوله خبرې بریف کې ډېره ښایسته تشریح کړه او ډېرې ښایسته اساسي نقطې ټولې بیان کړې چې موږ دغه وخت کې باید ځواک صاحب چې کومه لاره انتخابه کړې او په هماغه لاره دا روان دی صرف د تبلیغات هم لږ ډېر څه زیات دي خو یوه خبره ده قرار صاحب محترم زه به یو خبر وکړم د ځواک صاحب په خبرو کې چې دلته دی یو خبر وکړه چې ولس ډېر مهمه دی دا ښه خبره ده ولس او لکه دا ټول وطن ټول هیواد د ولس نه جوړ دی ولس باید انتخاب کې هر څه خو ځواک صاحب یو خبره ده چې نن سبا په افغانستان کې تاسو فکر کوئ چې کم ځوانان چې په افغانستان کې دي هغه تاریخ نه خبر نه دي یا هغه په سیاست نه پوهېږي هغه علم نه لري هغه پوه خلک نه دي زه پوهېږم چې په دې به مطمئن چې په افغانستان کې چې اوس مهال کم ځوانان دي زما ستانه ډېر تعلیم لري زما ستانه ډېر پوی دی په سیاست باندې زما ستانه خزوانی لري زما ستانه په هر څه باندې پوی دی د ولس په حق پوی دی د قانون په حق پوی دی په ټولو خبر باندې پویږي خو هغه خلک که ستا په نظر ته چې وایې چې د ولس به
خبرې وکړي د مشرانو سره د طالبانو. ته فکر کوې چې دا ځوانان به اوس په دغه کم حکومت چې په افغانستان کې دی که رسمي دی غیر رسمي دی، آیا دا ځوانان به دا جرأت وکړي؟ آیا ته فکر کوې چې دا یو سړی راپاڅېږي او د طالب په ضد باندې د طالب نه خپل حق غواړي، هغه بیا هلته ژوندی پرېږدي؟ تر اوسه پورې چې څومره خلکو غږ پورته کړی څه ورسره شوي زما نه تاسو ته بهتره معلومه ده. او بله پاتې شوه خبره چې دا کم مبارزه تاسو روانه کړې، په دې موږ ټول پوهېږو چې 4 کاله دې دلته ډېرې هلې ځلې وکړې، اولنی ځوان چې دلته راغلې په ځان دې اوله خبره دا ده چې موږ یو سړی باید دیوال ته ونه درو، بس یو حالات و عارضي حالاتو او یو موضوع کې تېره سوه. زما هیله دا ده ځینې چې دغه بعضې نکاتو سره که په راتلونکي عکس العمل ښه وي لږ تر لږه مشوره سره وکړو. عمومي خبرې د ټولو دوستانو دا دي چې طالبانو ته ګټه باید ونه رسوو، خپله دښمني له پاکستان سره پاللو دا مسایل په خپل ځای، خو په دې بعض شیانو باندې باید په راتلونکي کې لږ احتیاط سره وکړو. اوس زه وایم چې که دا بحث بیرته دغسې تقابلي کوو او یو پول ځواک صاحب یو پول زه یم، دا شی چې دی غلط طرف ته ځي. تر ټولو غلط هغه خو یې دا ده چې دا فریمینګ د بحث داسې کېږي چې دې په ځای چې موږ له پاکستان نریټیو چلنج کوو، د طالب نریټیو چلنج کوو، او د پاکستان اساسي نریټیو دا ده چې افغانان طالبان وګڼي او طالبان افغانان وګڼي. دا خبره عمران خان په خپلو خبرو کې وکړه، دا خبره د پاکستان نماینده په ملل متحد کې وکړه، دا خبره بله ورځ د پاکستان د دفاع وزیر وکړه. د دوی ټول کوشش دا ده چې ووایي چې د افغانان چې کوم د طالبان چې کوم جهالت کوي، کوم خرطوب کوي، دا د افغانانو کلتور ده. موږ وایو چې دغه روایت وننګوو او یو بل ته په تقابل کې واقع نه سو. پرېږدو چې ځواک صاحب بیرته خپلو لایفونو ته په ټول قوت شروع وکړي او په ملي روایت باندې ګډ کار وکړي. ننګیال صاحب ته موږ خو ما خدای شاهد دی ورسره وغږېدم او اوږدې خبرې مو ورسره وکړې او د ټولو خبره همدا وله چې که داسې یې چې په دې ورځو کې ځینې لوریو تر فشار لاندې راوستی، یو څو ورځې بریک واخله، هغه یو څو ورځې یو 4-5 ورځې بریک وام خیست، خو بیرته اوس راغلی دی. کله کله سړی داسې کېږي په د عکس العملي حالت کې سړی ضد ته دروي. موږ ټول پښتانه یو، افغانان یو، ضد لرو، باید خپل مخالف ته کله کله سړی دغه ورکړي، یعنې یو بریک ورکړي په دغه خاطر چې هغه ډېر دغه ته ولاړ نه شي، ډېر احساساتي حالت ته ولاړ نه شي. زما خپله هیله دا ده چې په ځواک صاحب په نورو موضوعاتو راوغږوئ، په د راتلونکي په موضوعاتو باندې وغږوئ او داسې اوس موږ بیرته په جمهوریت باندې له ده سره اخته کېږو. دا خپل صف تقسیمول دي، خپل روایت تقسیمول دي او له یو غلط سړي دغه خبرې اورېدل دي. په دې باندې خو طالبان دلته لاندې راته ناست دي، موږ یې ګورو دلته ارمونې له سره چې ځواک صاحب ته زړونه ورکوي او دا کوي هغه کوي، او حال دا چې موږ پوهېږو چې همدغه ځواک صاحب کابل ته ورسي ولا بله یعنې په همدغه ټون باندې غږېدا ته هم ولاکه پرېږدي، ولاکه یو لایف ته هم پرېږدي. هغه د ځلان صاحب ورسره ناست دی، دوی د اجازه ورکړي او ورځ میډیا ته لاره ورکړي مصاحبو ته، یا د حتی مطمئن ته یې نه ورکوي. والله دغه مطمئن یو چا ته ژړلي وو، تر دې حده پورې خلک خراب کړي دي چې هغه 50-60 کسانو لیست ورکړی دا میډیا ته تلای چې هغه ټول لیونیان دي، لکه هغه هوتک څه نومېږي، یا د هغه والا چین ته یې سوړه ورکړه، امریکا ته یې سوړه ورکړه. دغه خلکو ته هوتک صاحب ده ته ورته یو څو لیونیانو نومونه ورکړي چې دا رسنیو ته تلای شي، نور نه یې ځلاند اجازه لري، نه بل اجازه لري، نه یون اجازه لري، یو هم اجازه نه لري. نو خبره دا ده هغو خپل اوبه خړوي، خپل مایان در پکې نیسي، او که موږ دلته په خپلو کې سره اخته سو دا تاوان راته کوي او خپل سړی له لاسه ورکول نه دي پکار. زه خپله زه په دې باور لرم چې یو کرښه راکاږئ، هغه خوا خلک او دا خلک سره معلوم کوي او خپل سړی تر کرښې هغه خواته ټیلوال. زما خپله تجربه ده دا صحیح کار نه ده او له ځواک صاحب نه هم هیله ده چې لږ ګزاره وکړي، لږ بس راځئ په همدې ځای باندې بیرته اعلان مه ورته ښه یاستئ، ظالمانو ته میلان مه ښه یاستئ. دا شی دا رویه ځینې خلک وایي چې موږ باید تشویق کړو، موږ باید لږ په شا وټپوو که ښه شول، خو زه خپله په دې باور نه لرم چې طالب دې په تشویق کېدلو ښه شي. که تشویق کېدل او هغه ځکه تشویق کېدلو باندې نه ښه کېږي چې هغه خپل مامور د یو امر یو مشن ته رالېږل سوی ده. طالب په دې پوهېږي چې که دی طالب نه وای دی په افغانستان انشاءالله ګپ شپ لګو. زه ځم ځان ته لږ
بریکفاست تیاروم ښه وخت واک صاحب ما مینا حسیب ورور یو شیبه ماته صرف یو منټ وخت راکې زه هغه ټول طالبان چې دلته ناست دي که نه تاسو ټول ته زه وایم ځواک ستاسو نه دی ځواک زموږ دی بېځایه چکچکونه او داسې ګلونه ورته ملي ځواک صاحب په ډېره بښنه سره یو دقیقه وخت لري ما مینرجي 12 بجې څکلې وه دا د 9 بجې شوه کلب ته تلم خو کېناستم یو فریاد مې راوړی د هلکانو زمونږ خپل ټیم دی د 19 نفرو کرکټ کو ټولو فالوورس یعنی ټول تا سره مینه محبت نه در سره لري په دې چې ته په ساعتونو وغږېږې ځواک صاحب جنجال نه در سره جوړوي خو دا که ته دی دفاع ته ودرې بیا در سره نښلي اکثره خلک هم د همدې نه استفاده کوي لاندې زه ګورم دا طالبانو چمچاګران ټول همدې خبره کې بس کوشش یې دا دی چې موږ او ځواک صاحب سره تقابل کې واچي او دی ځان ته ځای پکې پیدا کړي ځکه دوی منځوي وو په دې ټیک ټاک کې ځای نه درلود 2 سال ته یو سیوری ځان ته لټوي تاسو خو ځای نه لرئ زه هغه اتل ته م وایم د نورو چاپلوسانو ته م وایم تاسې په ټیک ټاکونو کې ځای نه لرئ اوس د ځواک صاحب تر سیوري لاندې درول غواړئ ځواک به در سره خراب کوي خپله خو خدای شرمولي یاستئ څوک مو په انسانانو کې نه شماري په هر لایف کې شړل سوي رټل سوي یاستئ او ټولو کې هغه اسماعیل او هغه بل هغه دشودان د دوبۍ در پاتې دي اوس کوشش کوئ چې د خپل یوازیتوب او په خپله انزوا مو چې دی هغه په هغې کې ځواک صاحب در سره راولئ او زموږ ټوله هڅه دا ده وروره یو موقف یې نیولی دی اوس زه پوهېږم ټول ضدیان یې وروره خپل ضد په وړکیوالي په ماشومانو کې موږ راجوړوو دا ښه کار نه دی کاشکې ماشومان موږ نه تربیه کولی بیا راولاړ سو په ملي مسایلو کې هم همغه ضد مخکې وړو د طالب د هغه خوشحال موقعیت نیونه چې وه هغه په خپل یعنې له خوشحال سادات یې چا پوښتنه وکړه وایي طالبانو خو دا ستاسې عسکر وژلي دي وایي خو موږ هم وژلي دي لکه د ده وژل او د طالب وژل یو کوي دغه خو خپل ځان ته خپل حیثیت ته یعنې په خپله یې چې لپا پرې راکش په خپله یې دا ویل غوښتل چې زما مبارزه یوازې د یو اجیر سړي وه ما ته یو $5 خلکو راکول د هغې لپاره مې وژل کول که چېرته دی په خپل ارزښتونو باور لري یا یې درلودی یعنې سادات خو داسې نه ده چې یوازې په دې جګړه کې د طالب ملاتړ کوي هغه خو شاته ولاړ هغه خو د طالب تزکیه شروع کړه ویل چې طالبانو انتحاریان نه کول په داسې حال کې چې د حقاني پخپله په یو کنفرانس کې دا مایک د چا خلاص ته وبښئ حقاني پخپله په یو کنفرانس کې اعلان وکړ چې ما 1400 که څومره که 1010 بریدونه ما پخپله سوق کړي دي او په هغې کې هغه مشهور بریدونه چې ډېر عام انسانان کې وژل سوي دي هغو مسؤلیت حقانیانو پخپله واخیست او خوشحال سادات وایي چې هغه مسؤلیت د دوی په غاړه نه و هغه دوی نه کول هغه داعش کول نو اوس موږ د طالب ومنو که د خوشحال سادات ومنو نو د خوشحال سادات په موقف باندې غږېدل موږ دلته ځواک صاحب ته ځکه هغه کوو ورته که زارۍ بولي زارۍ ورته کوو که عذر بولي عذر ورته کوو که نرمه خبره کول بولي نرمه خبره ورته کوو چې دی موږ د هغې کټګورۍ برخه نه بولو موږ وایو چې خوشحال سادات او ډیو پتنګ له ځانه مه جوړوه چې په خپله په نایټ کلبونو کې ناست دي د دې ډیو پتنګ او د ډېر خوشحال سادات ویډیو راووته دواړه په هغې کې ناستو په اوکه بار کې ناستو دغه بلې ډانسران چې ورکې ډانس کوي په هغې کې والله بله ناستو خو د ټولو ویډیو وکتل سپټه ویډیو نه وه او مغه بیا وروسته ویل وایي خو ډیو پتنګ ویل وایي په هغې کې له ما سره ورور هم ناستو نو چې ورور دې در سره ناستو خو ورور دې تر تا لوی دله وپسي چې هغه هم په هغه بحث کې در سره ناستو او بیا ورځې د طالبانو چرګماري کوي د هغو خلکو سره موږ نه غواړو چې ځواک د هغه په هغه ډل کې حساب سي یا د هغو سره اسوشیټ سي او پاته سو دغه د هغه مسله موږ مشکل دا ده پاکستان چې موږ ډېر خراب کړي یو په دا تیر بمبار نه یو خراب کړي پاکستان چې موږ ډېر خراب کړي یو د ملایانو د فتواو په بمبار خراب کړي یو د ملا د واکمنۍ په بمبار خراب کړي یو باور په خدای وکړه د یو مکتب بندول د 200 بمبارونو سره نه برابري په یو مکتب کې امکان لري ته یو نابغه وروزې او هغه نابغه د افغانستان نه بلکې د نړۍ د نجات سبب سي همداسې سوي دي یو انسان بشریت ته نجات ورکړی ده خو په دغه مکتب کې چې دا تا بند کړی ده امکان لري په دې مکتب کې یو نابغه ماشوم راووځي او له هغه بیل ګیټ جوړ سي او د افغانستان 100 چنده سرمایه دی جوړه کړي ولې دا امکان نه لري ستا له لاسه په افغانستان کې څومره نابغهګان بېسواده پاته کیږي په دغه بېسوادان چې موږ د ملک ګورو والله بلا په دې کې انسټاینان ګرځي په دې کې سید جمال الدین افغانان ګرځي په دې کې د دنیا نابغهګان ګرځي خو د دغو فرصت نشته د افغان نابغه غم دا دی 10 کوره د افغانانو هندوستان ته تللي نن ټول بالیوډ د افغانانو په اختیار کې ده په دې خلکو کې جنټیکلی دومره استعداد موجود دی
دا داسې یو نیشن چې په 10 کورو کې شاهرخ خان او سلمان خان او ټول خانان را پیدا کیږي، په 10 کورو کې مولانا ابوالکلام آزاد را پیدا کیږي، په 10 کورو کې عبدالقدیر خان غوندې که هر څومره د پنجاب په خدمت کې ده خو یو نابغه ده را پیدا کیږي. تا دغه قوم راخیستی دی، د دې په سلګونو نه په زرګونو ښوونځي تا وربند کړي، دا څومره لوی جنایت دی. نو داسې ته د یو بمبار په خاطر چې هغه سوی ده او په هغې باندې هم طالبانو تر خپله وسه کوشش وکړ چې دی د بمبار خاموشه کړي او د خبرې راونوځي. څلروي ساعته پرله پسې دوی کوشش وکړ چې دا بمبار باندې خلک خبر نشي. د دغه یو بمبار په خاطر راځي هغه اصلي لامل دی ټول اصلي پروجیکټ د پنجاب، اصلي پلان د پنجاب تقویه کوي چې هغه د طالبانو د ملایت حاکمول دي په افغانستان باندې. دا خو نو بیا غلطه خبره ده، دا بیا صحیح خبره نه ده. خو موږ په دې په ساعتونو غږېدای سو، مخکې وروسته پرې غږېدای سو. ساره موږ په همدې بحث را پیل کړ، په دغه بحث کې موږ په دې باندې ډېر وغږېدو. قرار صاحب یو خبره به وکړم ستاسو په اجازه، قرار صاحب که اجازه وي مهرباني د ټول په اجازه. خبره داسې ده چې دلته چې څومره مبارزین دي دیو باید اول دغه احساس د خپل د ځان نه لرې کړي چې د ولس نمایندګي وکړي. دلته څوک د ولس نمایندګي نه ده، دا زموږ فرض په موږ باندې فرض ده. د وطن ساتنه، د وطن په حق کې باید خبرې وکړو، د وطن په ګټه. دا د څوک نه وایي چې زه دلته ډېر فالوور، ډېر مشهور یم او ډېر وخت مې دلته مبارزه کړې او زه د وطن او زه د ولس نماینده یم. دلته څوک نماینده نه دي. دا مایک زه خپل غږوم. دې اتفاق وکړو قریشي صاحب، دا کنایې او دا څوک او خبرې پرېږدو. ستاسو په اجازه ستاسو خبر ته راځم. قرار صاحب دلته قریشي صاحب دا قریشي صاحب زه دا یو خبره کوم ډېر وخت نه ناست وم، بیا زه تاسو نه اجازه اخلم. ما صحت ښه نه ده. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ګورئ اوس لپاره د موږ په خاوره کې تر ټولو جدي خطر هغه د موږ اساسي قوانین دي چې هغه نقض دي. پوه نه شوم ستونزه ده. جبار خیل صاحب زه به یو خبره وکړم بیا تاسو خبرې وکړئ. صحیح ده، یو خبره وکړم. خاص مایک بند کړئ چې غږ راځي بیرته، نور څه خبره نشته. زه به یو خبره وکړم بیا زه خبرې بندوم. قریشي صاحب خو دا کنایونه باید تیر سو. دا قرار صاحب ستونه وشکې، د ثاقب صاحب ستونه وشکې، د دې ټولو دلته ناستو میلمنو ستونه په دې وشکې چې دغه د جزوي اختلافاتو نه راتېر شي، ملي مسایلو باندې فوکس وکړي، د افغانستان په لویه قضیه فوکس وکړي، دغه خپل ملګري په وچ زور د خپل ځان نه مه لرې کوئ. ډاکټر صاحب نجیب الله به ورته بار بار د خلکو ته ویلی چې زه اقرار باللسان کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې زه مسلمان یم، خو دوی را سره نه مني. په وچ زور خلک مه دیکه کوئ یو بحران ته، یو داسې حالت ته چې هغه د هغه نه اراده یې نه رضا یې نه خوښه یي. ولې داسې کوئ؟ خبره کومه جبار خیل صاحب بیا تاسو خبرې وکړئ. جبار خیل صاحب زه قریشي صاحب زه بخښنه غواړم، زه اخري خبره کوم، زه ښکته کېږم. خبرو ته پرېږدئ قریشي صاحب، زه ښکته کېږم، خبره کومه ده. ګورې زما د دې ټولو زه کلم لایف ته زما د دې ټولو زه کلم لایف ته د جوړېدو نه پس هغه د پاکستان چې کوم ټیچینګ ډپارټمنټ دی کې افسر ولګېده او ډېره تر ښه ګریډ باندې افسر وه او د هغې خپل ریکمنډیشنز به ورکول چې موږ ته د تعلیم دپاره کوم کارونه کول پکار دي او هغه دومره کنزرویټیو زنانه وه چې هغې به پرده خو به پوره کوله لاسونو ته یې دستانې به مچولې وې. دا د 1900 هغه د پنجاب حکومت د لاندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ انسپیکټره جوړه شوه، د هغې نه مخکې تله. نو هغې حکومت پاکستان ته په هغه وخت کې په 1950 کې مختلف ریکمنډیشنز ورکړي دي چې په کوم طریقه باندې د زنانو تعلیم فرضول پکار دي، خو د سیګریګیشن یا سپریشن چې کوم دی دا ډېر ضروري دی. او هغه وخت کې تاسو د پاکستان د ایوب د لاندې او هغه ته دا لګېده د مشرف غوندې شهره موږ ته د روشنخیالۍ طرف ته تګ پکار دی او د پردې او د
بورکې او د دې شیز نه راوتل پکار دی. د پاکستان په پوهنتونونو کې به یو ټیچر به او په میس کې به پرده لګېدلې وه، یو طرف ته به جینکۍ کېناسته، بل طرف ته به سړي کېناسته. نو هغه سیسټم هم د ایوب په وخت کې د میز نه لاړو. نو لفسا خورلنډه خبره ده ستاسو والا، مونږ څومره چې دلته ملګري ناست دي زمونږ ډېر یو سکیوډ ایکسپیرینسز دي، زمونږ مشترکات تجربات دي، ځکه چې مونږ د یو ټولنې یو مخصوص برخې سره تعلق ساتو او زمونږ د ټولنې اکثره برخه چې کومه ده هغه اوس هم په کلو کې او په وطن کې پرته ده او د هغې ایکسپیرینسز، د هغې خواهشات، د هغې ویلیوز او د هغې سچویشن زمونږ نه ډېر بدل دی. د هغې پوره ریپرزنټیشن پکار دی او دې دپاره سرویس پکار دی چې وشي، د هغې سره ناسته پاسته وشي. ډاکټر صاحب زه اخري خبره کوم بیا کوزیږم. زه به دا ویم چې کونړ ولایت کې زما ورېرې دي او زما د ترنو نه معلمي کوله جمهوریت په وخت کې، او په دې باندې زمونږ د کور نارینه ډېر ویاړل چې دوی ځي هلته کار کوي، نونه یې او وظیفه کوي، خو معلمي کوله او بعضې پکې ډاکټران وي خپلې ډاکټري کوله. دا یې بده نه ګڼله چې هغې دې کار کوي. اوس هم زما یو د ماما ننګور ده چې هغه یې بیته خورزه کېږي، هغه ډاکټره ده، ډاکټري کوي په کونړ ولایت کې. نو زما په کورنۍ کې خو دغه رقم هغه دي چې هغه زموږ مشران چې دي نارینه هغې دومره ایجوکیشن هم نه لري، خو هغې ته دا بد نه معلومیږي چې د هغې زنانه دې کار وکړي. نو زه نه پوهېږم دلته زموږ بعضې دانشور ورونه یې چې هغې وایي چې نه ښځې چې بې تعلیمه وي دا هېڅ تاثیر نه لري. نو زه لږه داسې کنفیوز شم او بیا دا نه خوښوي چې ښځې دې کار وکړي. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه کې د نارینه هم مایند سیټ ډېر تغییر کوي. ځکه زه وایم چې ګوره هره خبره چې موږ کوو زموږ ستونزه چې ده دا ډېره کمپلیکس ده په ټولنه کې. هغه کلتور د نګاه نه ورته موږ ګورو، که د سیاسي هغه نه ورته ګورو یا د تاریخ نه، زه فکر کوم چې موږ ډېر مختلف فکرونه لرو. مننه د وخت راکولو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب خدیجه فروزالدین که دا ووایي چې د کوم ځای نه وه؟ ما خیال دی چې دا وخت هم د پنجاب علاقو والا وه، خو بنو کې پلار وخت تېر کړی و که نه. داسې به وګورو دغه مشال صاحب چې کوم داسې ورانۍ کوي لونګین صاحب د ملي مبارزه نورګل خان او احمد شاه رولي ته موقع ورکړو. موږ سره ډېرې ملګري راغلي دي، زه وایم چې دوی که لنډې خبرې وکړي او زه د تاسو ټولو نه بخښنه غواړم چې زموږ خبرې اوږدې شي. ګوره دا چې خپله انسان هوسټ وي که نه د خپل اختیار غلط استعمال کوي نو بخښنه راته کوئ. خو ما ته لږ اول به ملي مبارزه رول خبرې وکړي، بیا به نورګل صاحب تاسو خبرې وکړي. زه به اخر کې وکم ډاکټر صاحب، مننه اخر کې به وکم چې وای ورمه. بس بیا به نورګل صاحب اول خبرو کې بیا به احمد شاه ورو کې نو کوشش وکړي چې په سمرایز کوي. موږ چې موږ نن لونګین صاحب پسې څه نقطې راوړي دي هغه ورسره بیا ټول ملګري په ښه چارې ډاکټر صاحب ښه ده چې راجپوت یې کړم. زه خو په هر محفل کې پرسنل خبرې کوم، ځکه زما دا نه خوښه چې موږ دا غواړو، موږ امن غواړو، موږ ایجوکیشن. زه چې کله په وطن کې وم نو زما پلار استاد و او هغه وی چې په جنکو په سبق نه وای ځکه دا پردي کور ته ځي که نه. نو مای ویری ګډ. نو دا خو زموږ معاشره ده که نه، موږ بیا ګیلې کوو چې دا چل دی او هغه چل دی، خو خبرې به لنډې کوو ځکه چې نور ملګري پې هم بحث وکړي. زه چې بیا دلتې رالم 15 کاله په انګلنډ کې وشو، ما ټولو نر ښځو ته وي چې تعلیمونه شروع کړئ، پیسې درلېږل زما کار دی. خو هغه تقریبا 4 پکې وي او هغه نور له ګوتې دوسان وختو نو 2 جنکو ماسټر وکړه او یو هلک فارمیسي وکړه که نه. نو هغه 2 جنکۍ چې واده شوي وي نو هغو ته له ګوتې کمزورې رشتې میلاو شوي وي لکه او د تعلیم د وجې نه یوازې جاب نه دی، هغو ته رشتې هم ښې میلاو شوي لکه د تعلیم دا هم برکتي که نه. نو بیا زما نمبر راغی ځکه ما ټولو له ودونه کور جوړول او ټولې قصې چې ختمې شوې نو ما یې وس ماله زه خو دلته کې ماله تعلیم یافته جنۍ په کار ده. نو زما وایي په ماسټر باټني کړی دی. نو د هغې د وجې نه دلته کې زموږ خواته د ټاپ سکول دی په نارت ایسټ کې، هغې کې کمپټیشن کېږي، تقریبا داسې 2000 ماشومان هلي او 10-15 زره کسان اپلای کوي. نو زما د وایف د وجې نه په هغې کې 2 ماشومان هغې کې سبق وایي که نه.
نو د تعلیم ډېرې وجې دي. دا د یو سړی نه وایي چې موږ به ښځو تعلیم کوو، صرف نوکري لکه پیدې ډېرې زیاتې دي. نو زه د دې سره دغه یم چې خلک کوشش وکړي که په هر وطن کې خو چې په جنکو باندې سبقونه ووایي. نو دغه پې زما لنډه دغه دا پریکټیکلي ریل سټوري ما تاسو ته وکړي که نه. نورګل صاحب نورې خبرې پرېږدي دا ووایي چې دا دومره ډېرې پیسې هم څنګه ګټلې دي، موږ خو ځان ستړی دا جي دا خو ځان د کیسه ده، خو په واټساپ کې وي د دغه اوس پر ملګري تنګ شي. زه چې رالم دلته ما ډېر جابونه وکړو، جاب مې نه وخوښو ځکه چې زه د وړوکوالي نه آزاد یم. زه د چا خبرې ما نه دي منلي، نه د پلار نه د ملګرو، ما فریډم غوښتو. نو دلته مې بزنس شروع کړو په تش جیب، لکه پنجابیان نه مې په قرض دوکان واغشتو او د هغو قرضه مې پکې هم ختمه کړه او په کور کې مې هم هلته کې او داسې روان او یو ډېر دغه و که نه سخت ټایم و. ګپ نه دا خبره وکړه، دې باندې به بیا چېرته خیر دی خبره وکړو. نو بیا بزنس مشورې څه غواړي نو زه تابعدار یم که هر نمونه بزنسي. مننه زه څوک نه ریکمنډ کوم خو احمدشاه ورور زه یم تاسو خبره وکړئ او په خیرالۍ درته وایم کوشش وکړئ چې لنډه خبره وکړئ چې دا نور ملګري هم خبرې وکړي. سلامونه ډاکټر صاحب محترم، ټولو ملګرو ته انشاءالله چې روغ او جوړ وئ. زه به سټریټ ټو د پوینټ راشم ډاکټر صاحب. یو خو د لونګین لالا یو خبره وکړله، د آیډنټیټي پالیټکس او مطلب بعضې مسایل داسې وي چې هغه فاکټس وي، که هغه باندې مطلب هر څومره مونږ انسټیټیوشنل پالیسیانې زمونږ ښه شي یا زمونږ هغه بعضو مسایلو ته سوشولوجیکل بیهیویرز مطلب ښه شي، نو هغه فاکټس وي، هغه ډېر په سختۍ باندې سره مطلب له منځه تللی شي. فقط هغه انسټیټیوشنل پالیسیانې یا مطلب د ټولنې هغه برخوردونه فقط دا کوی شي چې یاره په هغې کې یو قسمه نرمش راولي او د خلکو هغه ټولرنس مطلب یو څه سیوا کړي، نور هغه د منځ نه نه ځي. نو دغه د فیمینزم په اړه باندې ما لکه چې دا زما د ریسرچ یو برخه هم ده، یو جمله ما ذهن کې وله، هغه یو سکالر دا وایي چې مطلب وایي اصل کې د فیمینزم یا د ښځو د ګرامر دا د دوی د ژوند د ګرامر د اصل کې وایي د نارینهو په لاس باندې لیکل شوی ده. یعنې هغه دا خبره داسې نه کوي چې مطلب د تایید په شکل باندې کوي، هغه مطلب دا خبره د از ډس اګریمنټ غوندې کوي، تضاد غوندې کوي. هغه وایي چې زموږ د ژوند چې مطلب پیدا کیږي او بیا مطلب د تعلیم، اوس که خبره چېرته د تعلیم وکړو نو زموږ په ټولنه کې تعلیم چې موږ ښځو ته ورکوو نو د هغې شاته سایکولوژي دا وي چې یاره لکه موږ چې په دوی باندې احسان کوو، او د هغې تر شا سایکولوژي دا وي چې یاره موږ چې مطلب کومې خور ته یا چا ته ورته وایو چې یاره خرچه او تعلیم اپورچونټي هر څه ته زه درکوم، نو دا یو قسمه د 2 روپو ګوړه پې خرڅوو او 3-4 کاره پې نور کوو که نه، دا خبره ورته وکړو هغه خبره ورته وکړو او په هر مجلس کې مطلب ورته یادو. دا زموږ د پښتنې ټولنې مطلب یو حقیقت دی. نو ځکه مطلب د سکالر هم همدا خبره کوي چې یاره د ښځو د ژوند ګرامر چې دی دا د نارینهو په لاس باندې لیکل شوی دی. نو دا که خبره بېر د لونګین صاحب د لونګین لالا خبرې ته واچو نو دا یو فاکټ دی، دا نه شو بدلولی سره. موږ فقط از نارینه دا کولی شو چې د دې فاکټ په مقابل کې د خپل برخوردونه او خپله سایکولوژي د نرمش راولو، ټولرنس راولو، او انسټیټیوشنل پالیسیانې هم صرف دغه کوی شي، نور دا مطلب د منځ نشي وړلی سره. بل یو هغه دا دی چې مطلب یو بل سولوشن چې مطلب موږ فکر ورته کولی شو هغه دا دی، از ا لینګویسټ زه دا وایم، د ژبې د لحاظه زه دا وایم چې موږ خپلې ژبې او د ژبو سره تړلي خپل دا کوم ټولنیز بیهیویر چې موږ سره پراته دي د دې یو قسمه د لینګویسټیک کار پې کوی شو. هغه نومونه موږ د ښځو د ډکشنري نه خوښوی شو چې هغه مطلب د ډسرسپیکټ سره وي، هغه مطلب لکه دوی ته په کمه کتل وي یا
یو قسمه دوی د سوسایټي نه سوسایټي نه بیخي بیلوي بل طرف ته وړي. لکه فرض وکړئ د دې یو مثال مطلب کونډه که نه، اوس د دې کونډې نوم موږ کولی شو چې دا بدل کړو. د دې باید یو سره یو ریسرچ باید سره وشي، د دې باید یو انټیګرل کار باید سره وشي چې یاره دا د کونډې ټکي ته د خلکو سایکولوژي څنګه ده، مطلب په څومره پرسنټ خلک دې ته پوزیټیو ګوري، څومره پرسنټ خلک دې ته نیګیټیو ګوري. که چېرته مطلب دا د کونډې ټکي سره پوزیټیو سایکولوژي اسوسییټډ وي نو همدا د کونډې ټکی صحیح دی. که چېرته مطلب نیګیټیو سایکولوژي ورسره وي او دغه د کونډې د ټکي په وسیله باندې ښځو ته موږ په کمه باندې ګورو، نو کولی شو چې مطلب دا د کونډې ټکی بدل کړو او دې ته یو ښه ریپلیسمنټ دې ته راولو. داسې لکه څنګه چې په دا یورپ کې د ډسیبل خلکو ته مطلب د دوی د لینګویج یو څه سره مطلب دغه یو څه ریسپیکټ ډیر وي، نو د ژبه هم کولی شي چې په دغه کې موږ سره یو قسمه کومک وکړي او دغه کومک بیا کولی شي چې د ټولنې په لیول باندې ټولرنس زیات کړي. په دې کې میډیا ضرور دی، په دې کې مطلب زمونږ ایجوکیشن ضرور دی، په دې کې انسټیټیوشنل سپورټ ضرور دی. نو داسې پښتو ژبې باندې باید سره کار وشي او د پښتو د ژبې سوشیولوژي باندې باید سره کار وشي. هر هغه ټکي، هر هغه جملات چې هغه دغه جنډر ته یو قسمه د سوسایټي نه سیګریګیشن طرف ته وړي، سوسایټي نه بیلوي، د ډسریسپیکټ که هغه هره برخه وي هغه باید سره اخوا شي، په هغې باندې باید سره دوباره کار وشي. دا کولی شي چې مطلب په کل کې په غټه پیمانه باندې دغه جنډر کولی شي مطلب کار کې هم سره ډیره برخه واخلي، د دوی په مخ کې ټولرنس هم سره زیات شي او دوی کولی شي چې د ټولنو په مختلفو انډسټریانو کې خپله کنټریبیوشن هم ډیر په ښه ډول باندې سره وکړي. اوس موږ چې یو ښځه ځي کار ته ځي، هغه ورور ورته یا خور ورور ورته میړه ورته په داسې نظر ګوري لکه په ده باندې چې احسان کوي، پیسې هم دا راوړي، کنټریبیوشن هم دا کوي، خو احسان هم پې موږ کوو، صرف د احسان په دې خاطر چې یاره ته ښځه یې او تا د ما دا اجازه درکړې ده چې ته باندې ځې او ته کار کوې. نو دا لنګویج ډاکټر صاحب زما په فکر باندې هم کولی شي چې یو فلټریشن وشي او یو ښه پوزیټیو رول سره هغه کړي. بل دلته اخیری خبره ډاکټر صاحب، دلته د ایجوکیشن مسله سره راغله، نو ایجوکیشن خو مطلب د دې خو چاره نشته، دا باید سره وشي که په هر حالت کې وي. هغه د ګریک فلسفرز به یو خبره کوله چې یاره وایي ایجوکیشن مطلب تعلیم دا د ښه ژوند لپاره باید وشي، دا مطلب د دې لپاره وشي چې یو قسمه انټلیکچوالایزیشن راشي، یو قسمه هغه یو فکري انقلاب راشي. نو بدبختانه زمونږ په وطن کې د مشکلاتو داسې نه دی چې مطلب دا په خپله باندې منځته راغلی دی، هغه سیاسي مشکلات او اقتصادي مشکلات د تعلیم په اړه باندې د خلکو فکر داسې کړی دی چې خلک اول کس چې تعلیم کوي نو هغه ډایرکټ د کار سره اسوسییټ کوي چې زه تعلیم کوم نو زه به پیسې ګټم، زه تعلیم کوم نو زه به مطلب خپل ځان سپورټ کوم. داسې ډېر کم خلک به وي چې هغه تعلیم مطلب د دې لپاره کوي چې زه په خپل ژوند باندې پوه شم، زه په ښه او بد باندې پوه شم او زه مطلب یو قسمه د خپل ځان ایکسپلوریشن وکړم او یو قسمه د خوالي سبب شمه. نو تعلیم خو دغه خلاصه چې په لنډو ټکو کې دا باید سره وشي، خو په دې نیت باندې چې کنټریبیوشن وشي، په دې نیت باندې چې د خپل ځان اصلاح سره وشي. او د جنډر په اړه باندې همغه د لینګویج دا یو کار کوي شو سره دا کیږي چې یو کومک موږ سره وکړي. ډاکټر صاحب مننه ښه پوینټونه تاسو دلته کې موږ سره شریک. موږ سره د زیک کنسلټنټس چیرمن صاحبزاده شبیر صاحب راغلی دی. د مطلب دا دی چې دا د ایجوکیشن سره تړلی کنسلټنټ دی او دوی سره به نور هم ښې نکتې د دوی خپل ذاتي سوچ فکر هم ډېر ښه دی او معلومات هم ډېر لري. نو صاحبزاده صاحب په خیرالۍ درته وایم ډېر وخت پس تاسو راوختئ، هیله کوم چې روغ جوړ به یې او زموږ بحث به هم څه ناڅه اورېدلی په موضوع به رسېدلی. نو اوور ټو یو، زه ځان میوټ کوم، صاحبزاده صاحب تاسو خبرې وکړي. سلامونه احترامات ډاکټر صاحب او ټولو مشرانو کشرانو ته، امید ده چې ښه به یې. ډاکټر صاحب
د خبرو شروع کولو نه یو تپوس کوم. تاسو نه تپوس کوم کو اسې لکه هیسټوریکلی که نه د وخت سر نه کو زمونږ دا مشري دا لیډینګ دغه پاور کو دا چرې ښځو سره و، نن به مونږ په نړۍ کې کم ځای کې و. کو زمونږ دا لیډینګ دغه چې و که نه کو دا ښځو سره و فرام د سټارټ، نن به مونږ چته و. دا نن چې مونږ پښتانه دا په سټون ایج کې پاتې شوي وو که نه، نو دا چې د چا د لیډرشپ حق و هغوی له مونږ لیډرشپ نه دی ورکړی. ځکه تاسو دې اندازو لګوئ یوه پښتنه ښځه چې یو پښتون سړي سره وخت تیروي، دا د ټولو نه ګران کار دی چې پښتون سړي سره ته وخت تیروي. ځکه چې هغې ته پښتون سره وخت تیرول دا یو ډېر ګران کار دی په پښتون معاشره کې. خو هغوی چې څنګه تیر کی، هغوی چې څنګه تیر کی په کوم پولیټکس سره، په کوم طریقې سره، په صبر سره، په تحمل سره، څنګه سیچویشن تاسو به ډاکټر صاحب تاسو دا ټول مشران کشران چې څوک ناست دي، موږ په دې خپلو خاندانونو په دې خپلو کورونو کې خپل مشران داسې لیدلی دي، داسې طبیعت والا مشران هم لیدلی دي چې هغوی هینډل کول ډېر ګران کار دی. خو همدقه زمونږ موریانو دقه زمونږ خوریانو مقه سړي هینډل کړي دي. کو هغه ډېر سرتیزه او ډېر هر قسمه تکلیفونو ته ځان مخ کړی دی، هر څه ته یې کړی دی، خو ځان یې په هغه کور کې ځای کړی دی. خواښې سره هینډل کول، خواښې هینډل کول، بیا خاون هینډل کول، بیا ګورئ دا د هغوی کوالټۍ وې. مونږه عمقه کله چې مونږ هغه ډریویډینس چې کله مونږ رالو او بس کم د مټې په زور باندې ځمکې واغشتې او دغه هم دا کړل، هغه منټلیټي مونږ سره هغه وخت نه چې ده اوسه پورې مونږ سره یې ده. هغه منټلیټۍ نه مونږ رو نه وتو. ګینې تاسو وګورئ ډاکټر صاحب په دنیا کې ټول قومونه هم دقه شانتي وو. څنګه چې دا مونږ وو دا نور قومونه هم دقه شانتي وو، دا یورپ، دا سکینډینیوین کنټریز دا ټول داسې وو. خو څه وشو وخت سره هغه قومونو لکه یو ټایم کې زه اکثر دا خبره بار کوم، یو ټایم کې د مټې او د تورې دور و، هغه استعمالېده په ټوله دنیا کې. خو بیا په ټوله دنیا کې یو کار وشو، وخت راتلو سره داسې کار وشو چې ځینو کنټرول توره او مټه پرېښودله. هغوی په نالج باندې، په پولیټکس باندې، په وزډم باندې، ایکولیټي باندې، هغوی په دې شیونو کار وکړو. هغوی په هغې د دنیا څونه انډیسیز چې دي په هغې باندې د سکینډینیوین کنټریز وګورئ چې په مینرز کې په ټاپ دي، په اکانومو کې په ټاپ دي، په هر یو دغه کې وګورئ هغوی په ټاپ دي. ښه هغوی څه وکړل؟ په دې لیټ 19 کې او په 20th سینچري کې چې هغوی کله په دې شیونو باندې دغه وکړو چې یاره ښځو ته ایکول رایټس ورکول دي، ایکول اپرچونټیز ورکول دي، نو هغه څونه ورک فورس چې لکه یو هاف اف د پاپولیشن هغوی یوټیلایز کو، هغوی د هغوی عزت هم ورته ورکو او هغوی کنټریبیوشن هم شروع کو. مونږ کله نا کله جي ډاکټر صاحب مونږ دا ریسپیکټ نه دی او دا ځینې دا مونږ په خپله د مین ډومیننټ سوسایټي زمونږ خپل یو ډیفینیشن دی د دې. لکه وختي ګوره یو کم رور خبره وکړه چې مونږ سره دا خور دلته ناسته ده او هغه چې ناسته یي نو مونږ خبرې هم په تیزه نه کوو، دغه هم نه کوو. صرف دا خو ریسپیکټ نه دی که نه چې ته د یو خور مخکې دغه نه کې. هغه خور صرف په دې خو نه ده که چې ته یې د هغې مخکې تیزه خبرې ونه کې یا دې څه دغه ونه کې. د هغې نور هم څه حقوق دي، هغه الله انسان پیدا کړی دی او ته د هغه نه د انسان کار نه هلې. هغه له چې د انسان کار د هغه نه مونږ نه هلو، هغه مونږ د یو سپیسیفیک د یو څو شیونو دپاره استعمالو. نو داسې دی چې ډاکټر صاحب هیسټوریکلی مونږه عمقه د سټون ایج مایند سیټ سره مونږ را روان یو، مونږ د دې نه روزونو، مونږ له راوتل پکار دي. مونږ له ګورئ جي زمونږ دا ټاکسیک مسکولینټي نه ده، زمونږ د ترقۍ په منځ کې، زمونږ او د نورو قومونو د ترقۍ په منځ کې دا یو ډېر لوی خنډ دی. دا زمونږ ټاکسیک مسکولینټي چې ده چې مونږ هر یو شی د ګورئ یو مثال د دې در کومه. مونږ اکثر لوریانو ته خوریانو ته ویو چې تاسو زمونږ عزت یې، تاسو زمونږ پګړی یې، تاسو زمونږ غیرت یې، هر څه تاسو هغې پورې مونږ تړو.
چې لکه تا سره زما هر څه تړلی شوي دي، تا سره زما عزت هم تړلی شوی دی، ستا کردار سره ستا حرکتونو سره زما هر څه تړلی شوي دي. صحیح شو؟ خو چې کله د جایداد او دغه خبره راشي نو هغه موږ د زوی په جولی کې ورواچو. حقه ټایم بیا زمونږ هم دقه لور چې دا موږ ورته ویو چې ستا په جولی کې زما عزت دی، ستا په جولی کې زما پګړی ده، ستا په جولی کې زما غیرت دی. خو چې د جایداد او د تقسیم خبره راشي نو موږ بیا هر څه د زوی په دغه کې ورواچو. نو دې پورې ویم چې مونږ ځینې شیونه دا مونږ په خپله ډیپاینډ کوو، مونږ خپل یو ډیفینیشن ولا لکه د دنیا بیل ډیفینیشن دی د ګلوبل، او مونږ د ځینې شیونو ډیفینیشن په خپله سیټ کړی دی، د هغې سټینډرډ مونږ په خپله سیټ کړی دی چې یاره دا اکارډنګ ټو اس. نو زه خو وایم چې د پښتون او د ترقۍ په منځ کې هم پښتون ډېر لوی خنډ دی. نو څوک پې خفه نه شي دا لکه سپینې سپینې خبرې وي جي صاحبزاده صاحب مننه. خو که زه تاسو ته دا ووایم چې که تاسو زمونږ دپاره او زمونږ سره ناست چې کوم ملګري دي د دوی دپاره 2-3 نقطو کې دا بیان کړي، دا کم تاسو چې د پښتون دپاره پښتون غټ خنډ دی، پښتون کم کار پرېږدي چې دا مسله ختمه شي. ستاسو په خیال باندې کمې 3-4-5-6 ګامونه اخیستل پکار دي چې دا ستونزه مونږ حل کړو؟ مونږ چې الله تعالی انسانان پیدا کړیو که نه جي، دا خو منی را سره که انسانان پیدا کړیو، او په دنیا کې دا ټول نور قومونه هم انسانان پیدا کړي دي که نه. نورو قومونو کومې هغه خبرې پک کړې چې هغوی باندې مثال د هغوی جغرافیې هم روانې شوې، حقوق هم ښه پوره میلاو شو، عزت هم میلاو شو. صحیح شو؟ نو مونږ د نور هېڅ کار نه کوو، مونږ د صرف دنیا ته وګورو چې دنیا په کوم دغه ترقي وکړه، دنیا په څه ترقي وکړه. ګورئ هغه مارکوس ریلیس دی، هغه وایي د هغه رومن کینګ چې و که نه، هغه وی د ټولو نه بهترین کار د یو انسان دپاره دی چې ځان په خپله پته کي، کنکورډ هیمسلف. صحیح شو؟ مونږ چې کله خپل ځان پته کو نو زمونږ به ټوله جغرافیه به زمونږ ښه شي. اوس زمونږ پته کېدل څه دي؟ مونږ په دې کې انښتي وو چې یاره لور او خور او ښځه دا مونږ داسې یو شی ځان سره ساتلی چې دا مونږ په کور کې ځان سره په جغرافیو کې داسې ساتو چې لکه کو دې له مونږه لږ هم لاره ورکړه نو دا لیوه دی شرمښت دی دا به مونږه وخوري. ګینې